شان دي کې مسله بیان شوې چې آیا ولاړو اوبو کې انسان تشي میچازي کولی شي او که نه. یو اوبه دي یو ځای کې ولاړې دي، ولاړې مطلب یعنې بهیږي نه، روانې نه دي. ښه، دې حدیث کې ډېرې مسلې دي او یو څو به دې ذکر کوو. غټه مسله دلته دا بیان شوې ده چې په ولاړو اوبو کې میچازي کول دا حرام دي. اگر که بعض علما وایي مکروه دي، او دا قول کمزوری چې مکروه دي. دلته واضح دلیل دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې د یو سړی میچازي نه کوي په ولاړو اوبو کې، معنی چې منع دي. نو په ولاړو اوبو کې میچازي کول تشي میچازي ویم دا څه دي؟ حرام دي. ولې حرام دي؟ مسله دا ده چې شریعت لار بندوي، لار داسې بندوي. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بلکل نه دي ویلي چې دې سره اوبه پلیتېږي، دی نه دي ویلي. او نه دا لازم دي چې ولاړ اوبو کې د یو سړی میچازي وکړي او هغه دې په ټکه پلیتې شي، دا چا ویلي؟ اوس په میټرو میټرو جوور ځای دی او اوږد دی او پلن دی او دا، او په دې کې یو سړی میچازي وکړي، دا ټولې اوبه پلیتوي؟ ټولې اوبه خو نه پلیتېږي. او دا د علم برکت ته چې چا سره اوس ګوره تاسو کې اکثر ملګري غلي ناسته پېښه ماته وایي دا اوبه به څنګه او دا به څنګه او دا، دې ته وایي تیاره د جهالت. او رڼا د علم چې سړی به بصیرت باندې ورته داسې تالاب ته ورغلی، یو ډیم ته ورغلی، یو ځي ته ورغلی، هلته اوبه ولاړې دي او ته ستا په مخ کې یو سړي پکې میچازي وکړي، استاد دا پته نه شي چې دا اوبه پاکې دي که پلیتې. دې ته وایي د جهالت تیاره. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته دا نه دي ویلي، یو نه د حدیث نه واضح دي چې هغه وایي چې دا اوبه پلیتې، داسې خو نه دي ویلي. هغه داسې ویلي دي چې میچازي پکې مه کوه. ولې مه کوه؟ دروازه یې بنده کړه. نو یو سړی چې ولې بنده کړه دروازه، هغه داسې یو سړی میچازي وکړي، کیدای شي د یو دې سره پلیتې نه شي. د اوبو خوند بین رنګ نه بدلیږي د یو کس سره، کیدای شي ویم زه نه یم چې لازم چې اوبه لګي، کیدای شي د یو کس سره بدلی شي. بیا دویم راغی او بل لاغی او بل لاغی، اخره کې به څه شي؟ خو ټولې به پلیتې شي که نه، پوه شوئ که نه؟ نو لار یې بنده کړه. دویمه دا ده بعضو علماو دا ویلي، یعنې لازم نه دی چې اوبه به پلیتې، دا لازم خو نه چې اوبه دې پلیتېږي. د یو کس میچازي وکړه او دومره ډېرې اوبه هغه پلیتې شو، ځکه چې دا دومره ډېرې دا لږې میچازي په هغه ډېرو اوبو کې کیدای شي اثر ونه کړي، نه ولا خوند بدلی، نه رنګ بدلی، نه بین بدلی. خو چې څوک دا ویني نو هغه دا اوبه بیا بدې ګڼي، طبیعت یې بد ګڼي، پوه شوئ که نه؟ نو هغه اوبه د خلکو د استعمال نه څه شوې؟ ووتې. ولې ووتې استعمال نه؟ پلیتې دي. ځکه چې په لیدو سره ته اوس خلک کرکه کوي. ځکه شریعت تا ته وایي چې په ولاړو اوبو کې میچازي مه کوه.